د خراب ستوني علاج د شاتو په وسیله. نن سبا ډیر خلک د ستوني درد، خراش، آواز بندیدو او ټوخي نه شکایت لري. سړه هوا، دوړې، اخڅخاک او کمزورې قوت مدافعت د ستوني خرابېدو لوی سببونه دي. که تاسو هم د ستوني له ستونزې سره مخ یاست نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. د خراب ستوني عام نښې د ستوني درد او خراش، د تیرولو پر وخت تکلیف، آواز دروند یا بندیدل، وچ ټوخی، ستوني کې سوزښت. که دا نښې وي نو وختي علاج ډیر ضروري دی. د ستوني لپاره د شاتو استعمال. خالص شات د ستوني لپاره یو ډیر پخوانی او ګټور قدرتي علاج دی. شات او توده اوبه، یو چمچ شات په نیم ګیلاس تودو اوبو کې ګډ کړئ او سهار یا ماښام یې وڅښئ. دا ستوني نرموي او درد کموي. شات او لیمو. شات د لیمو له څو څاڅکو سره ګډ کړئ. دا د ټوخي او خراش لپاره ګټور دی. شات او زنجبیل. شات د زنجبیل له اوبو سره استعمال کړئ. دا میکروبونه کموي او ستونی صافوي. شات په نورو ناروغیو کې څنګه استعمالیږي؟ شات یوازې د ستوني لپاره نه بلکې په نورو ستونزو کې هم ګټور دی. د ټوخي او زکام لپاره، د معدې کمزورۍ او ګیس لپاره، د بدن کمزورۍ کې د طاقت لپاره، د زخمونو په ژر رغېدو کې، د قوت مدافعت زیاتولو لپاره، خو شرط دا دی چې شات خالص وي. مهمه مشوره: نن سبا په بازار کې ډیر جعلي شات هم شته چې ګټه نه بلکې نقصان رسوي. که تاسو ته خالص او قدرتي شات په اسانۍ نه پیدا کیږي نو خپله خوښه مه کوئ. تاسو کولی شئ د حکیم محمد امین راولپنډي سره اړیکه ونیسئ. دوی د مشورې وروسته خالص شات او نور قدرتي شیان درته لارښوونه کوي چې ستاسو لپاره ګټور ثابتېدای شي. تاسو کولی شئ د ټول پاکستان نه ورسره رابطه وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک، شیر او چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. خدای مو مل شه.